القرآن پښتو ژباړه، تفسیر او زده کړه. سید ګران آغا کتابتون یې وړاندې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پر رحم لرونکی دی. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لکه چې لیږلی دی موږ په تاسې کې رسول له جنسه د تاسې، یعنې د پاره د اتمام د نعمت خپل، چې لولي په تاسې آیاتونه یعنې قرآن زموږ، او پاکوي تاسې یعنی له کفره، او ښیي تاسې ته کتاب یعنی قرآن او د هغه عمیق اسرار او احکام، او ښیي تاسې ته هغه شیان چې نه واست تاسې چې پرې پوهېدلاست، یعنی چې تاسې نه پرې پوهېدلاست اوس تاسو پوهول غواړي. یعنی د نعمت د اتمام او د هدایت تکمیل پر تاسې داسې سوی دی لکه چې پخوا د دې څخه په تاسې کې داسې یو رسول مبعوث سوی دی چې تاسې ته د الله تعالی جل جلاله احکام درښیي. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. نو یاد کړئ تاسې ما، یعنی په قلبي او بدني طاعت سره، نو زه به هم یاد کړم تاسې یعنی په ثواب سره، او شکر وباسئ یعنی ما لره یعنی الله جل جلاله لره په طاعت، او مکافران کېږي په ما باندې یعنی په الله جل جلاله باندې په معصیت سره. یعنی کله چې زموږ د لوري په تاسې باندې مکررن د نعمت اتمام سوی دی، نو اوس پر تاسې هم لازم دی چې ما په ژبه، زړه، ذکر، فکر او هر ډول سره یاد کړئ، او حکم یې ومنئ چې موږ به هم تاسې یادوو، او نوی نوی رحمتونه او عنایتونه پر تاسو باندې کوو، او زما د نعمتونو شکریا په ښه شان سره ادا کړئ، او زما له ناشکرۍ او معصیت څخه ځانونه وژغورئ او ځانونه محفوظ کړئ. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. ای هو کسانو چې ایمان یې راوړی دی، یعنی ای مؤمنانو، مدد وغواړئ، کومک وغواړئ تاسې له الله څخه په صبر، یعنی له معصیت او مصیبت په طاعت او لمانځه سره، بېشکه چې الله جل جلاله له صبر کوونکو سره دی. یعنی کله چې ذکر، شکر او د کفران ترک چې په لومړي آیات کې ذکر راغلی دی، ټولو شرعي طاعاتو او منهیاتو ته شامل دي چې د هغوی په ځای کول ډیر سخت کار دی. نو د هغه د سهولت او اسانی د پاره دا طریقه را وښول چې د صبر او صلات په وسیله او د هغوی د مداومت یعنی همیشوالي په ذریعه ټول کارونه په تاسې اسانیږي. او په دې آیات کې دې خبرې ته اشاره ده چې په جهاد کې زیار او محنت باسي، او په هغه کې صبر لویه درجه لري چې د هغه ذکر وروسته راځي ان شاء الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. او ما وایاست تاسې هغه چاته چې ووژل سي په لاره د الله یعنی جهاد کې چې دوی مړه دي، یعنی دوی مړه نه دي بلکې ژوندي دي، ولیکن تاسې نه پوهیږئ یعنی د دوی په ژوندانه باندې. یعنی هغه څوک چې د الله تعالی په لار کې ووژل سي هغه مړه نه دي بلکې ژوندي دي، مګر تاسې د هغه په برزخي ژوندانه خبر نه یاست، او نه یې کیفیت درښکاره دی، او دا هم د صبر نتیجه ده. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. او خامخا موږ ازمویو تاسې په یوه شي چې هغه عبارت دی د دشمن له ویرې او له لوږې یعنې قحطۍ، او له کموالي د مالونو یعنی په راز راز آفتونو سره، د نفسو یعنی په قتل، موت، مرض او نورو، او د میوو یعنی په آسماني او ځمکني آفتونو سره.
یعنی یا به مراد د الله جل جلاله خوف د روژې لوږه، د زکات نقصان، د بدن امراض او د اولاد موت او مرګ وي چې ثمرة الفؤاد یې بولي. لومړی د هغو کسانو ذکر و چې د صبر لوړې مرتبې حاصلې کړي دي، یعنی شهیدان. اوس فرمایي چې الله تعالی جل جلاله عموما په لږ لږ تکلیف او مصیبت سره وخت په وخت له تاسو څخه امتحان اخلي او د صبر ازموینه مو کوي، ځکه چې د صابرونو په ډله کې داخلېدل څه آسان کار نه دی. نو له همدې امله یې له پخوا څخه تنبیه وفرمایل. د قرآن کریم د پښتو ژباړې تفسیر او زده کړې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او څنګ ته یې د زنګ پر سویچ باندې کلیک وکړئ.